زنانه اکثر دا خبرې ډېرې کوي واده له به لاړې شي یا به چېرته یو بل پروګرام یو موږ ته ستړي مشي ونه ویل او موږ ته سمه ډوډۍ کېنښود او داسې روټۍ پخ کړې وه او داسې څیزې پلانې دا خبرې نه دي کول پکار بس چې دومره لاړلې او دا ستا یو میلمستوب وشو دا ډېره زیاته ده په دې کې خامخا انسان دی کمزوري به هم کېږي کوتاهي به هم کېږي په دې خبرو ګیلې میلې نه دي کول پکار دا ډېرې وړې وړې خبرې دي وړې وړې خبرې په دې باندې په دې کورونو کې دا بعضې خلک چې دین پکې نه وي که نه دې وړو وړو خبرو نه جګړې جوړوي لانجې دشمنیانې تو مې د قمقلې ښځې یو قمقله خبره به راواخلي او د هوښیار سړی به په د هوښیار سړي سره په جګړه شي لکه د الله به ته خو سړی مړه ستا خو ډېره غټه حوصله ده ستا خو ډېره لویه سینه ده یو ښځې راته یو خبره وکړله او معمولي او دا ښځه اکثر په دې خبره کې لږ زیاتې غوندې هم کوي اکثر دا کېږي ته مبالغه شان وکړي او وایي ښه د سړی به راوچت او درز غوبل هغه ټول حیثیت خراب کړي خاندان نظام تباه اکثر پکې دشمنانو ته خبره ورسي مړو ته پکې خبره ورسي او همیشه عمري د یو بل سره غم خادي بنده کړي د یو ښځې د یو غلطې خبرې د لاسه چې په هغه ټایم دې ورته چې چپ بس دا خبره به دې ځای پاتې خبره ختمه وه زما محترم ورونو دا قرآن او حدیث کې وګورې قسم په الله زموږ ډېر ښایسته تربیت کوي زه اکثر درس حدیث کې شاګردانو ته دا خبره کوم خپلو ملګرو ته چې ګوره دې احادیثو کې نبي علیه الصلاة والسلام یوازې موږ ته دین نه بیانوي دې حدیثو کې موږ ته د دنیا د ژوند اصول هم ښیي چې دنیا کې به وخت څنګه تېری په څه طریقه باندې به ته ژوند تېری هغه د ژوند د تېرولو اصول د یو بل احترام د یو بل عزت د یو بل قدر دا موږ ته راښیي